ښه راځو ملګرو تېره ورځ موږ او تاسې په سرچ باندې کار وکړ. له سرچ وروسته مو بیا ریفرش بټن باندې کار وکړ. هغه نه وروسته بیا موږ په ایډیټ باندې کار وکړ چې څنګه موږ کولی شو فارم کې تغییرات راولو. نن راځو په ډیلیشن باندې کار کوو چې څنګه موږ کولی شو چې یو سلیکټ شوی ریکارډ ډیلیټ کړو. نو د دې لپاره به تاسې راشئ نیټ بینس به خلاص کړو. کله به چې موږ په رو باندې کلیک کړی رو به سلیکټ شوه تغییرات به مو چې راوسته په اپډیټ به مو کلیک کړی یو نوی فارم به موږ ته خلاص شو. په دې کې به موږ د خپلې خوښې ډپارټمنټ کې تغییرات راوسته. نن راځو چې څنګه موږ وکولی شو چې یو ریکارډ ډیلیټ کړو. نو دې لپاره به ډیزاین ته وراشئ. ډیزاین کې تاسې به یو بټن راواخلئ او دلته به ډرا کړئ صحیح ده او دلته به نوم ورکړئ ډیلیټ. ښه راشو یو بټن ته به خپل خوښ مطابق رنګ ورکړو. ښه کله مو چې رنګ ورکړ نو را به شي په بټن به ډبل کلیک کړئ. after this لکه څنګه چې موږ په ډیلیټ په اپډیشن باندې کار وکړ نو هوبهو سیم طریقه ده صحیح ده. ریکارډ راخلو سلیکټ کوئ د رو څخه. نو هغه لپاره زه یو سټرینګ ټایپ ویریبل اخلم د آی ډي په نامه باندې او جې ټیبل 1 ډاټ ګیټ ویلیو اټ جې ټیبل 1 دې نه ماته get selected row او دلته زما کالم صحیح ده په 0 انډکس باندې زما کالم پراته دي د آی ډي ډاټ ټو سټرینګ. کله چې دا وشو نو له ده وروسته راشئ کنیکشن کریټ کړئ صحیح ده. کنیکشن ته موږ نیم ورکړی دی چې اور کنیکشن پی نیو اور کنیکشن. له هغه وروسته راځو سټیټمنټ جوړو سټیټمنټ equal to p ډاټ con ډاټ کریټ سټیټمنټ صحیح ده. کله چې موږ سټیټمنټ جوړ کړه نو موږ ته ایرر راکوي دا تاسې په ترو کیچ کې واچوئ کلیک کړئ او دا په ترو کیچ کې واچوئ. دغه میسج ډیلیټو او راځو د خپلې خوښې یو میسج ورکوو. نو چې اپشن پین ډاټ شو میسج ډایلاګ همدغه فارم دیس په دې کې ورته ولیکئ چې ډیلیشن ایرر. dot get message plus صحیح ده. ښه وروسته له دې به راشو موږ به کیوري وچلوو صحیح ده چې ریکارډ ډیلیټو. نو پی ډاټ اسټیم ډاټ ایگزیکیوټ کا دلته اوس یوازې موږ ایگزیکیوټ کارو. کله چې موږ سلیکشن کوم هغې کې موږ ایگزیکیوټ کیوري خو دلته موږ ځان ته ایگزیکیوټ صحیح ده. نو ډیلیټ کا فرام کوم ټیبل نه ډپارټمنټ نه ویر کنډیشن چیرته چې ډپارټمنټ آی ډي مساوي له څه سره شوه آی ډي سره. ریکارډ موږ ګیټ کړه درو او مو راواچوله په سټرینګ ټایپ د آی ډي کې مو واچو کیوري رن کوو صحیح ده. چیرته چې آی ډي مساوي له څه سره شوه له دې سره شوه سلیکټ شوي آی ډي سره صحیح ده. نو له دې وروسته راځي یو میسج موږ ورکوو چې اپشن پین ډاټ شو میسج ډایلاګ همدغه فارم کې او څه وکړه میسج راکړه چې ریکارډ has been deleted. ښه
کله چې کوډ تمام شو وروسته له دې به راشئ تاسې دا فارم به رن کړئ. ګورئ کله چې فارم رن شو موږ که وغواړو مثلا دا سلیکټ شوي رو دا ډیلیټ کړو نو دا ډیلیټ باندې چې موږ تاسې کلیک کوو ریکارډ هز بین ډیلیټډ خو له دې ځایه ورکه نه شوه. دا ولې ورکه نه شوه؟ ځکه چې فارم لوډ نه شو. نو را به شو دلته به فارم اوپن دغه چې ده که نه هغه به کال کوو فارم وینډو اوپن مساوي له نل سره. اوس که چېرته راشئ دا بېرته ډیلیټ دا رن کړو وګورئ فارم لوډ شو سلیکټ شوی رو چې ده له منځه ولاړه. دا ور زه راځم د ماسټر دغه چې د ډپارټمنټ دا زه ختموم. کله چې زه په ډیلیټ باندې کلیک کړم او دا اوکې کړم له منځه ولاړه. صحیح ده فارم لوډ شو. نو دا وه د ډیلیشن طریقه.